ماشومان خو یې واړه دي، خو بهرحال بیا هم د هغې کورنۍ ته، د هغې کور والا ته، مور ته، ورونو ته. د پښتو مشهوري سندرغاړي ناز اقبال یو ځل بیا د شاپور زدران په اړه باندې تازه خبرې کړې دي او ویلي دي چې کله هم د شاپور زدران له ناروغي څخه زه خبره شوې یم نو همیشه ورته دعا کوم او کله چې هم د قرآن کریم تلاوت کوم او یا هم کله چې لمونځ کوم د لمانځه څخه وروسته شاپور زدران ته خامخا دعا کوم چې الله تعالی ورته روغ صحت ورکړي. ناز اقبال وایي چې د شاپور زدران واړو واړو بچي دي، الله تعالی دې نه خوروي. ناز اقبال په خپلو خبرو کې لا ټولو لر او بر پښتنو څخه غوښتي دي چې شاپور زدران په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي او هغه ته دعا وکړي چې الله تعالی یې ژر تر ژره روغ کړي او بیرته خپل ګران وطن افغانستان ته لاړ شي او له خپلو بچو سره یو ځای شي. درنو دوستانو، د شاپور زدران په اړه باندې له ناز اقبال سره د پښتو مشهوري سندرغاړي خاپري نغمې هم تېره ورځ بیان خپور کړی او هغه شاپور زدران ته نیکې هیلې او دعاګانې کړې. خاپري نغمې هم ویلي وو چې په دې سخت وخت کې موږ ټول د شاپور زدران سره او د هغه له کورنۍ سره ولاړ یو. الله تعالی دې ورته ژر تر ژره شفا عاجله او کامله ورکړي. ملګرو، شاپور زدران ته تقریبا ډیرو خلکو ټټر ټکولی، هغه ته یې ټلیفونونه کړي، د هغه پوښتنه یې کړې ده او هغه ته یې ویلي چې هر قسم مرسته وي نو موږ در سره ولاړ یو، هغه که مالی وي او یا هم ځاني، مطلب یعنی که پیسو ته هم ضرورت یې موږ در سره ولاړ یو. د افغانستان مشهور او شتمنو لوبغاړو هم شاپور زدران ته د مرستې ټټر وهلی و. هغه ته یې ویلي و چې که څه قسمه مالي مرستو ته ضرورت وي نو موږ در سره ولاړ یو. خو نن سهار د شاپور زدران رور غمی یو پوسټ کړی و او په هغه کې لیکلي و چې له موږ سره تر اوسه پورې هیڅ چا هم مرسته نه ده کړې او نه هم د چا مرستې ته ضرورت لرو. الحمدلله زموږ کورنۍ د دې وړ ده چې موږ د خپل ګران رور شاپور زدران علاج وکړو. غمی ویل چې څوک هم شاپور زدران ته ټلیفون کوي او یا هم دلته هسپټل ته راځي نو مهرباني دې وکړي له هغه څخه د ویډیوګانې او یا هم سکرین ریکارډینګ نه کوي او بیا دې په سوشل میډیا نه خپروي. هغه ویل چې د شاپور زدران حالات اوس ډیر زیات ښه نه دي نو همدا ویډیوګانې بیا زموږ په کورونو کې زموږ کورنۍ ګوري چې بیا د شاپور په اړه نور هم پریشانه کیږي. درنو دوستانو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.